لیډرشپ یا رهبریت اکثر خلک ډېر دی کې علاقه هم لري او بعضې لیډر کې اکثر خلک نه لیډر کېږي او زیاتره خلک د توپ هم پسې دی باس او لیډر پسې کړي چې اما مین سوال دا ده دې دوه کې فرق هم بیا باید ووایي چې دا لیډر یا لیډرشپ دا پیدایش له خلکو سره وي که نه د وخت زمان سره تجربو سره دا بلډ کېږي. هر هغه څه چې په دنیا کې شته او په دنیا کې شتون لري د یو مهارت باعث د یو سکیل باعث هغه ټول د یو زحمت د یو کورس د یو ورکشاپ د یو سیمینار د یو کتاب او د یوې زده کړې نتیجه کسبي دي. یعنې ذاتاً خو تاسو یو څه په ارث راوړئ که تاسو دغه ارث پیدا کړئ چې په کومه برخه کې ښه او هماغه برخه کې بیا ځان ته وده ورکړئ په همغه برخه کې ځان ته رشد ورکړئ په دې شکل تاسو ورو ورو د لیډرشپ او د رهبریت مورد ته ځئ. یعنې هر څوک رهبر جوړېدی سي، لیډر جوړېدی سي، مدیر جوړېدی سي، مسلط یا باس جوړېدی سي، مسلط انسان جوړېدی سي په شرط د دې چې خپل استعداد وپېژني، کورنۍ، فرهنګ، ښوونځی، زده کړې او ورته نور مسایل د سره کومک وکړي او دی بالاخره په یو لیډر یا یو رهبر بدل سي. تاسو فکر وکړئ په یو میدان کې هلکان راټولیږي او یو 10 نفره 20 نفره دي او دوی وایي چې یو 2 کسه پکې راټولیږي وایي چې زه ما ټیم ته څوک راځي همدغه ځای نه شروع کېږي د ما ټیم ته څوک راځي د ته لیډرشپ له همدغه ځایه شروع سه چې دی غواړي د ټیم رهبر واوسي او یو بل ورځي ورته وایي چې ما در سره نیسئ دا له دې همدغه ځایه پیدا اوسه. یعنې په دې دنیا په ټکنالوژي هغه په علم کې د دنیا په اکاډمیکه فضا کې پوهنتونونه خلک داسې نه روزي چې ته فارغ سي او چېرته کار وکړې. پوهنتونونه خلک داسې روزي چې ته له دې ځایه فارغېږې څه لنچ کوې، څه شی لید کوې، ته به کومه برخه کې لیډر واوسې. دغه په افغانستان کې په تیر جمهوریت کې ځینو پوهنتونونو دا ویلې چې موږ صحیح ده تاسو خو ټول پوهنتونونه یې موږ لیډر تربیه کوو، موږ لیډران تربیه کوو. اوس هم لکه چې یو سلوګان دا او موږ رهبران تولیدو.